السلام علیکم. که چیرې د انګلیش د زده کولو سره شوق لري نو دغه ویډیو تر اخیره پورې وګورئ، ځکه چې په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د انګلیش هغه مهم لغاتونه وایم چې هغه زموږ په انګلیش کې ډېر زیات استعمالیږي او په دې سره به ستاسو انګلیش ډېر زیات ښه شي او امپروومنټ به هم وکړي. صحیح دی؟ او دغه به تاسو ته پته وي چې انګلیش نن سبا څومره زیات مهم دی. نو دغه لغاتونه زده کړئ او په روزمره انګلیش کې استعمال کړئ، دا به تاسو ته ډېر زیاته ګټه ورسوي. صحیح دی؟ نو دغه ویډیو ته لایک کړئ او زموږ دغه چینل هم سره سبسکرایب کړئ د داسې نور مهمې ویډیوګانو لپاره. نو ویډیو شروع کوو. زموږ لومړنی لغت چې دی هغه د انشیس. انشیس دغه لغت ډېر زیات استعمالیږي او دې مطلب دی اندېښمن. اندېښمن د څه ویل کېږي؟ انشیس ویل کېږي. صحیح ده؟ دغه تلفظ ته وګورئ، انشیس مطلب اندېښمن. بل لغت چې ده ناټي. ناټي ویل کېږي شوخ انسان ته. کله موږ وایو که نه چې ته ډېر شوخ یې، نو څنګه به وایو؟ یو آر سو ناټي. نو ناټي ویل کېږي شوخ ته. بل لغت چې دی هغه د سټابن. سټابن ویل کېږي ضدي انسان ته. کوم انسان چې ډېر ضد کوي په هره خبره کې، هغه انسان ته د هغه لپاره بیا موږ دغه سټابن لغت استعمالو. ګورئ، سټابن ویل کېږي ضدي. بل لغت چې دی هغه د انټیلیجنټ. انټیلیجنټ ویل کېږي هوښیار انسان ته. هوښیار انسان ته انټیلیجنټ ویل کېږي. دغه به تاسو حتما زده کړئ. ښه، زموږ بل لغت چې دی هغه دی سینسیر. سینسیر دغه هم ډېر زیات استعمالیږي او دې مطلب دی مخلص، یعنی رښتونی انسان ته سینسیر ویل کېږي. صحیح دی؟ سینسیر مطلب مخلص رښتونی انسان. بل موږ سره سیلی. سیلی ویل کېږي بیوقوف انسان ته. هغه یو زیاتره انسانان چې دی که هغه ډېر ساده بیوقوف افغان دی. پوه شوې؟ مطلب هغه ته بیا څه ویل کېږي؟ سیلی ویل کېږي. صحیح دی؟ بل چې دا موږ سره شاینس. شاینس ویل کېږي شرم ته. شاینس مطلب دی شرم. صحیح دی؟ نو دغه لغاتونه ډېر زیات استعمالیږي. ښه، دا سره زده کوئ. بل لغت چې دی کیډینګ. دغه کیډ هم زیات استعمالیږي. کیډینګ ویل کېږي ګپ لګول. جوکینګ هم ورته وایي او کیډینګ هم ورته وایي. څه دی؟ نو دې مطلب دی ګپ لګول. فار ایگزامپل ایم کیډینګ، دې مطلب دا چې زه ګپ لګوم. څه دی؟ بل لغت چې دی هغه دی ډسکریټ. ډسکریټ ویل کېږي عقلمند انسان ته. ډسکریټ مطلب دی عقلمند. صحیح دی؟ زمونږ بل لغت چې دی هغه دی لیزی. لیزی ویل کېږي سسته. لکه موږ وایو که چې ته ډېر سست یې، یو آر سو لیزی. لیزی مطلب سست. بل لغت چې دی هغه دی ډیسنټ. ډیسنټ ویل کېږي ښه یعنی شریف انسان ته. لکه موږ وایو که نه چې ته ډېر ښه یعنی شریف انسان یې، نو څنګه به وایو؟ یو آر سو ډیسنټ مین. صحیح دی؟ نو دغه لغاتونه ډېر زیات استعمالیږي. ډیسنټ ویل کېږي ښه یعنی شریف ته. بل چې دا موږ سره روډ ویل کېږي بد اخلاق انسان ته. بد اخلاق انسان څه ویل کېږي؟ روډ پرسن ویل کېږي. څه دی؟ روډ بد اخلاقه. ښه، زمونږ بل لغت چې دی هغه دی ډس آنیسټ. ډس آنیسټ ویل کېږي بې ایمانه. آنیسټ ویل کېږي ایماندار ته او ډس آنیسټ ویل کېږي بې ایمانه. څه دی؟ نو بې ایمان انسان څه ویل کېږي؟ ډس آنیسټ. بل لغت چې دی ایموشنل. ایموشنل ویل کېږي جذباتي. لکه موږ وایو که ته ډېر جذباتي انسان، څنګه به وایو؟ یو آر سو ایموشنل پرسن. صحیح دی؟ نو ایموشنل کېږي جذباتي ته. دغه یو لغت هم به تاسو پرېنږدئ. ښه، دغه هر یو لغت به تاسو حتما زده کړئ او تاسو په کتابچه کې هم لیکلی شئ، دې نه نوټ جوړ کړئ. پوه شئ؟ دا کوم لغاتونه چې زه تاسو ته وایم هغه کتابچه کې لیکئ، نو بیا به تاسو نه دغه لغاتونه نه هېرېږي. صحیح دی؟ بل لغت چې د هغه د فیرلیس. فیرلیس ویل کېږي زړور انسان ته. فیرلیس ویل کېږي زړور ته. دغه لغاتونه چې دی که نه ملګرو، دا لږ بیسک نه د لږ انټرمیډیټ لغاتونه دي. صحیح دی؟ نو که چا لږ انګلیش زده وي نو دغه لغاتونه به هغوی ته اسانه وي، او که څه مطلب دا اوس انګلیش شروع کړی وي، مطلب ډېر هغه ساده لغاتونه زده کوي، نو دغه بیا لږ ورته مشکل وي. صحیح دی؟ خو بیا هم تاسو دغه لغاتونه ولیکئ او زده کړئ. فیرلیس ویل کېږي زړور ته. د موږ بل لغت چې دی هغه دی جنرس. جنرس ویل کېږي سخي انسان ته. لکه هغه ډېر سخي دی. هی از سو جنرس پرسن. جنرس ویل کېږي سخي. د موږ بل لغت چې دی هغه دی سیلفش. سیلفش ویل کېږي خودغرضه انسان چې د خپل ځان باره کې سوچ کوي، بس خپل ځان ورته ښه ښکاري. هغه انسان ته څه ویل کېږي؟ سیلفش ویل کېږي. اوبیډینټ. اوبیډینټ دا لغت به هم تاسو ډېر اورېدلی وي. اوبیډینټ ویل کېږي فرمانبردار. دا زیاتره وخت موږ په چې کله روکل لیکو چاته، نو هغه کې موږ دغه استعمالو. اوبیډینټ ویل کېږي فرمانبردار انسان ته. بل لغت چې دی هغه د ډس اوبیډینټ. ډس اوبیډینټ د دې متضاد دا دې مطلب دی نافرمان انسان ته. ډس اوبیډینټ ویل کېږي. څه دی؟
زمون بل لغت چې دی هغه دی هارد ورکینګ. هارد ورکینګ ویل کېږي محنتي انسان ته. هارد ورکینګ یا دې لپاره موږ بل لغت هم استعمالولی سو هاسټلر، هغه مې اډوانس لغت دی. هاسټلر هم ویل کېږي محنتي انسان ته. صحیح دی؟ نو تاسو به دغه اسانه زده کړئ. هارد ورکینګ مطلب هی از ا هارد ورکینګ پرسن، هغه یو محنتي انسان دی. نو که دغه لغتونه خوښ شوي ملګرو دغه ویډیو حتما د سره لایک یې او چینل هم سره سبسکرایب کړئ چې داسې نور مهم ویډیوګانې ستاسو لپاره جوړي.